دا چې کم سړو کنزل دا ولګي 5,000 روپۍ راوړي او مال. السلام علیکم ټولو مرګرو تاسو دا ویډیو پوره واورئ راکولاوي کوي دغه اکاونټ ته ورشئ کنه. دا وایي چې چا کنزل نو 5,000 روپۍ راوړئ کنه. لکه اوس د اوسه پورې موږ ته په تنخوا باندې وي اوس ولا 5,000 روپۍ راټولوي چې چا کنزل لا چې وایي موږ په حیا عزت کې ولیږو موږ 10,000 پلس 10,000 پلس 10,000 چې ته ورکې کنه تا پردې عزت برباد کو. زماره طرف نه ته دا واوره 1 کروڑ روپۍ پاکستانی راوړه جنۍ ته په ټیبل کې د وته چې سونو مالکان شریک یې هغه ټول کسان سره د جباره 1 کروڑ روپۍ پی کس بدغلته کېده وي د الله قرآن به پروتي صحیح ده. بقایا تاسو وایي چې دا چا کنزل لکنه نو د دې طرف نه د زویم خو دغه طرف نه چې چا وس ویډیوګانی کړل کنه نو پی کس 5,000 روپۍ باغ راوړي صحیح ده. دغه جنۍ مختبه کېده وي سونه خلک چې په ویډیوګانو کې راغلي دا ډوډۍ د ډیره ګرانه پریوزي ا ډوډۍ والا دی واوري هغه ډوډۍ والا دی 15,000 راوړي چې تاسو دغه ډیماند زما ومنو دو کنه دا د پښتنو ډیماند دی د قوم ډیماند دی صحیح ده. دا واوري دا چې په غیرت مین پښتانه دي دا و ډیماند دی چې تاسو دغه وکړو چې کنزل لکنه نو 6,000 او 6,000 نو 2,000 او ان شاء الله مونږ تیار یو. خو لاول به دغه ډیماند منئ. بقایا مشران شته ان شاء الله چې مشران هم کومه فیصله کوله د مشرانو د فیصلې نه مخ نه اړو. زماره طرف نه او د عمران بھائی د طرف نه دا موجوده دغه میسج جواب او دار حاضر رسناست عمران بھائی څه ده کنه زمونږ 7,000 بالکل دا قومونو خبره ده په دې کې قومونه راځي او ورځ په ورځ ان شاء الله نور مرګري راځي. یو خبره مونږ ته مشکل نشته او دا 1 کروڑ روپۍ به زکه ورکوي کنه چې خوندونه مو واغسته ویډیوګان هم کړی د دې عزت سره دې تاسو دا هوټل والا وستي دا غریب را تاسو به عزت کړل څومره به عزت کړل صحیح ده او بوکرا ور بسر کوي کنه تا په یو عزت کې راوستي او کوزه به کېنه ولې په پټه صحیح ده به عزت هم کړل دا به د هوټل مالکان چې کم یو دا به 1 کروڑ روپۍ ورکړي. بالکل موږ ته څنګه قوم فیصله وکړه ان شاء الله دا خبره بنئ موږ ته منظوره ده دغه ردیو خبره ده ور د خپل خبرې نه واپس متخته زما سره د دې جنۍ میسجونه مشته وای کمال درشد خان نه سوک سیوا تنخوا راکینو زم بالکل که حیا عزت قبلینو هغه ډیماند چې دی هغه زما دی ورور قبول کړو 1,000 روپۍ سیوا کنه او نورم بلاش ځوانان شته د وطن لپاره د وطن نصر قربان او د پښتون نه بالکل دا کار موږ نه منلو ته پاکه خاور دلته موږ خپل پښتانه نه دي دا موږ به څنګه خپل کورونو کې ساتو دغه په پردی هم دغه خیال ساتو هغه به عزت کوو نه دا هر چا د پاره به دغه نظام عزت کړه دغه به عزت کړه دغه هوټل مالکانو دغه به اوس 1 کروڑ روپۍ ورکړي دی هوټل چې کم مالکان دي دا به 1 کروڑ روپۍ دي او دا د جرګې د مشرانو د طرف نه دا غوړو طرف نه چې کومه فیصله راځي هغه به ډبلي دا پیللن زماره طرف نه دته ماوي دغه ډیماند ټو منو موږ ته منظور دی موږ ولا 2,000 ریال ورکو چا چې کنزل لا بوقره په سره عمره به کوي او سیده بزي د قوم په لاس برسختيږي پر روان وخت کې ردینه پس کچا پردای قصه کوله دا بیا چې ثابت وشو هغه چې په هر سړیونو بیا چې د قوم کومه فیصله او کومه جرمانه وار سړی به مني قومونه ولا خبره به لیکل به کېږي ګوتې به لګي او دا ټول کسان به میدان ته کېږي صحیح ده. قومه دا ویډیو مسلمانانو ته غیرتي عوام ته ورسوي او دلته ښځې دې راځي دغه عمروله دې راځي دا پاکه خاوره دې دغه ته ضرورت نشته صحیح ده. دا و چې په دوبۍ کې دا په دوبۍ قانون او ملک او هغه دغه داسې دی چې په ټول دغه کیسه د ټولو ته معلومه ده او دا د پاکه خاوره ده زمونږ پاک پیغمبر سلام دلته روضه ده لکه دا خبرې موږ څه خوند نه کوي. بالکل وروره دا خبرې واورئ صحیح ده او دقه خبرې دي او د خپلو خبرو نه به تښتئ نه.